د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی. ټولو قدرمنو کتونکو اورېدونکو ته څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ او که څوک به بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. ملګرو څنګه چې موږ په سرحد کې لیدلي، د نن موضوع د اسرایلو برید پر ایران یا د اسرایلو یرغل په ایران باندې، چې دا تقریبا یو څو ساعته د مخه وشو او اسرایلو پر ایران باندې خپل بریدونه وکړل، چې په هغې کې ایران ته ډېر زیات زیان او تاوان اړولی دی. ما په یو پاور پوینټ پریزنټیشن جوړ کړی، هغه به له تاسو سره شریک کړم. د اسرایلو برید پر ایران د منځني ختیځ جیوپولیټیک بدلون ته یوه کتنه. دې کې دی وایي لنډیز نیټه 13 جون 2015 کال برید کوونکی اسرائیل او دغه اپریشن نوم چې دی دا رایزنګ لاین په نوم باندې دی، او هدف یې دی د ایران اتومي نظامي او مخابراتي مرکزونه، کنه لکه دغه هدفونه دي چې کوم ځایونه ولا باید ولي، هغه کې د ایران اتومي ځایونه دي، بټیګان دي، هغه شتري دي او نظامي او مخابراتي مرکزونه ولا شتري دي. پایله دا د درنو تاوانونو لړۍ سیمه ییزه بې ثباتي، د دې سره به په دغه سیمه کې بې ثباتي رامنځته شي، لکه دغه عربي هیوادونه چې دی په څنګ کې چې دغه نور هیوادونه دي، نو دې ته امکان شته که چېرته دغه جواب ورکوي، ایران جواب ورکوي، ځکه امریکې هم دا ویلي که چېرته ایران ځواب ورنکړي نو دا به ښي، او هغه غوښتنې چې امریکا د ایران نه لري چې دغه د اتومي سلاح به نه جوړوي، نو بیا به د هغې سره به ایران محفوظه پاتې شي. که داسې نه وي نو بیا چې د ایران که چېرته په اسرائیل باندې حمله کوي، نو امریکا به هم شاته ودرېږي او نور ځینې هیوادونه چې دي چې د امریکا سره په څنګ کې ولاړ دي، هغه بیا هم په څنګ کې ودرېږي او د اسرائیل نه به دفاع کوي. بیا د برید اهداف اتومي تاسیسات او د هغه ځینې کې چې توغندي جوړولو فابریکې چې کوم ځای کې دي د ایران، هغه یې ولېشتلي دي، او د سپاه پاسداران مشرتابه چې په هغې کې تقریبا د هغوی هغه ځینې کسان هم ورته وژلي دي، او مخابراتي او سایبري مرکزونه، دغه د انټرنیټ او دغه نور سیستمونه چې د هغې نه دغه په کله چې ایران به حمله کوي یا کوم دا ډرون چې دي یا دغه مزایل چې دي دا چې ولي د هغې هغه انټرنیټي سیستمونه هغه ولا غواړي چې هغه هم خرابه کړي. ما سره یو ویډیو د وروسته سره بیا هم شیر کوم، نه سره یو ځای کوم. دې کې په دغه برید کې چې دی د دوی کوم جنرالان چې وژلي دي، هغه جنرال حسین سلامي په نوم باندې دی، دا د سپاه پاسداران قومندانو سردار محمد باقري و، دا د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیزو، او جنرال غلام علي رشید په نوم باندې دی د مرکزي قومندان، او جنرال امیر علي حاجي زاده د سپاه هوا فضایي ځواک مشر. نو دا دوی ته ډېر تاوان رسولی. همداسې دغه ځینې ساینسدانان چې هغه اتومي سلاګانې باندې کوشش کوو او تجربې پرې کولې چې ایران ته جوړې کړي، هغې کې هغه تقریبا یو دوی ته د منځه وړي دي، وژلي دي. د برید څرنګوالی دا چې دی، په دې برید کې ایرانیانو د F-15 الوتکو نه کار اخیستلی، په هغې باندې بریدونه کړي دي، د ډرون بریدونه یې هم کړي دي. ځینې خلک لا داسې هم وایي چې دوی ځینې د دوی موساد چې دی وایي د هغه چې دی هغې خپله په ایران کې ځینې داسې سیستمونه ورته برابر کړي وو چې د دوی هغه سیستم دفاعي سیستم چې دی د ایران هغې ولا جام کړی و، چې بیا کله د اسرائیلو په دغه حملې کولې هوایي، نو بیا هغې ونشو کولی چې هغه سیستم چې دی د ایران چې هغه وکاروي او د هغوی هغه تیاري په نښه کړي او هغې غورځوي. نو دا چې دی بیا تاوانونه نظامي د ایران د سپاه پاسداران لوړ رتبه افسران وژل شوي دي. په دې کې ملکي تاوانونو ته په تهران او اصفهان کې تخنیکي د اتومي تاسیساتو جزوي ویجاړې، چې دغه ځایونو ته په دوی کې کنه لکه تاوانونه چې ورته رسېدلي دي ایران ته. د ایران غبرګون بریدونه پر اسرائیلو اهدافو، دا جګړه بیا دوی لکه تر څو پورې چې زه په هغه وخت کې ما وکتل د خبرونه او ځینې معلومات چې مې راټولول، تقریبا ایران هم 100 دانې ډرون چې دي هغې لېږدولي دي، خو چې وبرسېږي که نه اسرائیلو ته، ځکه هلته هغې څنګ کې ایران د همدغه د امریکا شاته ولاړ ده، ورسره نور داسې هېوادونه دي چې هغه ډرون به وله ډېر زیات به وله په هوا کې ومولي، نو هغه عمره زیان چې ایران ته اسرائیل واړو، کېدای شي هغه عمره زیان چې دی هغه اسرائیلو ته وانه وړي، ځکه چې د هغوی کومه ټکنالوژي چې ده او کوم
وسایل چې دغه لري اسرائیل لري هغومره بیا مسلمانانو سره نه شته دي او د ایران سره هم نشته. یو خو داسې دی چې موږ د علم نه ډېر وروسته پاتې یو د اسلامي هیوادونه چې دي همیشه موږ دغلته د خپله دغه کوم عصري علوم چې دي د هغې نه وروسته پاتې یو نو موږ سره هغه وسایل نه وي چې بیا د خپل ځان نه دفاع وکړو. که موږ وګورو اسلامي هیوادونه چې دي ټول د مخې نه ډېر کمزوري دي. ایران هم د جګړې اعلان وکړ او هغه 100 ډرون یې لېږلي ده، ویل چې نو به موږ په بلیسټیک میزایلو باندې هم دغه حمله کوو او اسرائیل به ولو. لکه څنګه چې ما وویلې هغه تخنیک چې لکه اسرائیلو سره دی او لکه کفري هیوادونو سره دی هغه د مسلمانانو سره نشته، ځکه دوی موږ په علمي لحاظ باندې او په عصري علومو باندې دومره کار نه دی کړی چې خپل ځانونه په دې سنبال کړو چې نور هیوادونو سره سیالي وکړو یا خپل ځان دفاع وکړو. موږ په افغانستان کې هم دا اوسه پورې په دې نفسو توانېدلي چې د خپل ځان څخه صحیح دفاع وکړو. څنګه مهرباني او د ایران غبرګون دې باره کې ما ملګرو خبرې وکړې. اوس به راشو دغه دی دا اما ما څنګه مخکې ویل نو ایران هم 100 ډرونونه چې دي له ایران وتلي دي او په مخ د دغه روان دي اسرائیل نو چې څومره بالته ورسیږي او څومره ځان به دغه ته ورسوي اسرائیل ته، نو دا معلوم لا نه دی، ځکه چې ما لکه څنګه چې مخکې ویل ځکه د ټکنالوژي په لحاظ باندې دغه چې دی اسرائیل هغه ډېر پرمختللی دی، ځکه شاته امریکا هم ولاړه ده او هغوی چې دی په خپل نظامی قوت باندې تقریبا 15 میلیارډ چې دی هغه مصرفوي هر کال د خپل بودیجې نه 15 میلیارډ مصارف لري په دغه عسکري وسایلو اخیستلو باندې او په دې باندې لګښت دوی چې دی دومره دی. به ایران چې دغه تقریبا 9 میلیارډ نه تر 10 میلیارډ پورې دا مصرفوي په خپل دغه باندې دا نظامی قوت باندې. بیا په دې کې چې دی ایران چې دی هغه به تقریبا 2 میلیارډ ډېر لږ قرضدار دی، 15 میلیارډ به قرضدار خو اسرائیل چې دغه ډېر قرضدار دی. خو دی اوس هم تقریبا ایران د 100 میلیارډ نه زیاته بودیجه لري په خپل خزانه کې، نو کولای شي دغه جګړې ته دوام ورکړي. خو دی بیا کومه جدیده ټکنالوژي چې ده په دې باندې نو ما څنګه چې مخکې مو ویلې ایران بیا هغومره قوتمند نه دی. نو اوس دغه دی دغه ټوله سیمه چې ده دا اوس یو بحراني حالات کې ده، خاص کر دغه عربي هیوادونه، ځکه چې دغه اکثره د ډرونونه او د بلیسټیک میزایل او تیاری چې دي دا دغه په هغې د هوا نه تیریږي دوانو طرف نه، نو هغوی ته هم خطر دی چې په دې جګړه کې ښکیل شي. نړیوال غبرګون امریکا د برید ملاتړ او لا زیات خبرداري، روسیه برید ته نه توجه کیدونکې غبرګون، ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ ناسته دا دې باندې د روسیه چې ده دا ډېر زیات داسې یو چالاکه غوندې یو هیواد دی، همیشه دوکه کوي. لکه موږ ورته وایو چې لکه دوکې کړي دي د هر هیواد سره، دوی بیا پوره نه ودرېږي. لکه که عراق سره مو ګورئ تاسې ورسره ونه درېدو، همداسې دغه سره مو درېدلو د سوریا سره یا موږ چې د شام یو د هغې سره په پوره ملاتړ یې ونه کړو چې کله بیا مشکل راشي روسیه خپلې پښې سپکوي بیا نه ودرېږي. خو هر هیواد چې دی هغه باید ځان پخپله په خپلو پښو ودرېږي، هم د نظامي له لحاظه او هم د اقتصادي له لحاظه. او دا موږ افغانانو ته هم پکار دي، ځکه چې افغانان هم موږ په تعلیم باندې دومره عصري تعلیم باندې دومره توجه نه کوو. ځینې ملیان یې مباح ګڼي او ځینې یو رقم خبرې کوي خپلو خبرو کې راولي، او ځینې بل رقم کوي. بیا داسې نه وایي چې موږ به بیا دفاع څنګه کوو. که موږ چېرته دغه جدید یا عصري علوم ترلاسه نه کړو، نو دغه د ټکنالوژي په لحاظ باندې او دغه نور ساینسي کوم دغه چې دي پرمختګونه دا به موږ څنګه کوو. دا ټول په عصري علومو پورې تړلي دي، او الله پاک هم موږ ته ویلي دي چې تاسې علم وکړئ او خپل ځانونه قوي کړئ چې د بل په مقابل کې بیا قوت ولرئ چې بیا تاسو سره څوک تاسو باندې څوک ظلم ونه کړي. او الله دغه قومونو سره ودرېږي چې کوم یو قومونه خپله زحمت وباسي، محنت کوي، ځکه دا څومره چې کوم قوم محنت او زحمت کوي ما هغومره الله هغې ته د هغې صله ورکوي. د ایران اټومي پروګرام ځنډېدنه، نو دا اوس چې دی اوس یې دومره خرابي ورته وکړه چې دا به یو وګورو چې دا بیا ځنډېږي که نه ځنډېږي. د منځني ختیځ سیاسي نظام ته ضربه او پایله په 2015 کال په دې برید د سیمې پر جیوپولیټیک او نړیوالو ثبات ژور اغېز کړی. د جګړې پراخېدو خطر اوس هم جدي دی. نو دا ما مخکې دا ویلې، زه فقط صرف دا یوه ویډیو اوږدم بیا ډاکټر صاحب ته دغه ورکوو وخت ورکوم چې هغه دغه وکړي، ځکه دا یو سړی دی د همیشه
په دیو باندې. This is a very dangerous game that's being played here, and Russia is not going to come riding to the rescue. Russia said the same thing about regional consequences when the United States unilaterally and illegally invaded Iraq in 2003. And Russia and China will sit back and watch the United States make mistakes. دا خبره دام کوي نه چې روسیا چې دا هیڅ کله چا سره نه ودرېږي، وایي چې هغه د په واضح توګه باندې را نغله د ایران شاته ونه درېدله، بس هسې وایي هغه خپله هم نه غواس کوي، هغه لکه په دغه سیمه کې څوک داسې نشته دی چې په ښکاره ډول باندې د ایران سره ودرېږي. نو بس دا هسې لکه نور هم واورئ. Mistake after mistake after mistake, as we always do, and they will continue to try to mitigate the consequences of this error. But no one's coming to the aid of Iran. Iran has hung itself out to dry. Remember, Russia and China are both members of the IAEA. They sit on the board of governors, and while they haven't participated in the votes to condemn Iran's behavior because they understand the political consequences of that, none of them, nobody supports Iran's nuclear program becoming a weapon. Not a single nation, not a single signatory to the NPT. And that's Iran's fatal mistake. یو هیواد هم وایي نه غواړي چې د ایران چې د اتومي سلاح جوړه کړي، ځکه هیڅ دا حقیقت هم لري، ځکه یو هیواد نه غواړي چې بل هیواد د هغې سره برابري وکړي او په نظامي قوت کې ورسره برابر شي. اول خپله پاکستان چې دی خپله په دغه نورخان په نوم باندې یو دغه میدان دی، دلته امریکې ته اډې ورکړې وې چې د ځای نه به بیا هغه ایران ولي. همدا ایران او افغانستان، ایران او پاکستان و، همدا ایران او پاکستان و چې دوی کله په افغانستان باندې حمله کېدله، د دواړه تر څو پورې چې د افغانستان سره ودرېدل، د دواړه خپل اسلامي ورور سره ودرېدل، د دواړه د امریکا او د ناټو سره ودرېدل او دغه ځای ورته لارې ورکړې چې افغانستان په هغه کې بمبار کړي. داسې چې کله په دغه کې په عراق باندې حمله کېدله، همدغه ایران و دا هم غلی پاتې شو. نو همیشه ایران غلی پاتې شوی دی. نو اوس ځکه دا هم یوازې پاتې دی. هېڅکله موږ مسلمانان چې یو او د اسلامي هېوادونه چې دي یو بل سره نه ودرېږو، نو ځکه خو بیا همدغه مشکل چې بېرته هغه خواخوږي هم څوک بیا دغه شانته ګاونډي هېوادونو سره نه لري، لکه یا ایران او یا پاکستان چې ځکه دوی همیشه تل زمونږ د ولس سره او زمونږ د خلکو سره ډېر ظلمونه کړي دي، همیشه د پردو سره ودرېدلي دي او په موږ باندې چې هغوی حملې کړي دي، دوی ورسره د هغوی په څنګ کې ولاړ دي چې په راتلونکي کې به هماغه ولسونه پرمختللي وي او د ځان څخه به دفاع شي کولی چې کوم یو په عصري تعلیم باندې سمبال وي. تعلیم ډېر ضرور دی، ډېر اړین دی د هر افغان دپاره، د هر پښتون دپاره. نو باید موږ په دغه طرف ته هم ډېره توجه وکړو، ځکه د اوسنۍ دفاع چې ده دا ټوله د جګړه چې ده ټوله د ټکنالوژي ده، او تر څو پورې چې موږ په عصري علم باندې ځان سمبال نه کړو، نو دغه ټکنالوژي نه بیا موږ نه خبرېږو او همداسې به بیا هر هېواد ته به موږ احتیاج میستو او هر هېواد به په موږ باندې یرغل کوي او جګړې به کوي، زموږ هېواد به نیسي او بیا به موږ جګړې کوو، قرباني به ورکوو، هېواد به بیا خپلواکه کوو او بیا به کوم بل هېواد راځي، ځکه موږ سره به هغه وسایل دي چې ځان څخه کلکه دفاع وکړو، تر څو پورې چې په موږ باندې څوک حمله کوي د هغې نه مخکې به موږ برید وکړو. نو دغه توانایي پکار ده چې افغانانو کې راشي. د دې دپاره سوله پکار ده، د دې دپاره قوي سوچ او فکر پکار دی، قوي تدبیر ورته پکار دی چې د هغې څخه ټول دغه حکومت هم چې کوم هر نظام چې په هغه د وخت نظام یې هغه به ابتکار واخلي او د هر دشمن په مقابل کې لکه سپر ودرېږي او خپل ولس دپاره خدمت وکړي، ولس پرمختللی کړي، هغې کې تعلیم هم کړي، هغې کې پوهاوی زیات کړي چې بیا هلته هغه شانته هېوادونو کې بیا تفرقې هم نه پیدا کېږي او بیا جګړې هم پکې نه راځي. نو پکار دا ده چې او خاص کر په اقتصادي له پلوه باید هغه ولس چې څومره خوشحاله وي هغومره بیا هغه د جګړو نه ځان لرې ساتي او کوښښ دا کوي بې اتفاقي پکې بیا کمیږي، ځکه اکثره دا جګړې چې دي که نور هېوادونه هم کوي هم د اقتصاد دپاره کوي، په داخل کې کله کېږي هم د اقتصاد دپاره کېږي. ولې زموږ ځینې افغانان خرڅېږي خو همدې په خاطر خرڅېږي چې هغه د خپل جیب یا د خپل سہولت په خاطر باندې بیا هېواد هم خرڅوي او خپل ځان هم خرڅوي او بس هغه نو چې دی بیا د بل لپاره ایجنټ کېږي، مغدار کېږي. نو د دې دپاره چې صرف قطع هغه یو مقام ته ورسېږي او لږ ژوند یې ښه شي. نو که چېرته موږ ټول خپل ولس له اقتصادي له پلوه خوشحاله کړو، نو بیا به هغه چې دی خپل هېواد سره به مینه ولري او د خپل هېواد دپاره به کار هم کوي. که موږ اوس وګورو دا اروپایي هېوادونه چې دي دا ولې دومره پرمختللي دي؟ ځکه دلته چې دی ټولو هغه د هېواد وګړو ته چې دی هغې دپاره یو سیستم برابر کړی دی، تعلیم مفت، دغه چې دی د مریضانو دپاره روغتونونه مفت دي، دلته د تعلیم د هر چا دپاره حتی پیسې ورپسې ورکوي چې
کوم ماشومان چې په پانتونونو کې یا په ښوونځو کې یا چې بیا وروسته ځوانان پانتونونو ته ځي هغې ته پسې پیسې ورکوي ځکه چې هغه په دوی پوهېږي چې وروسته هم دوی چې دي دوی به دا هېواد چې دی ساتي او هغه هېواد چې دی هغه په علم باندې ساتل کېږي په پوهه باندې ساتل کېږي. نو که اوس موږ وګورو ګوره ایران څومره ډېر نفوس لري د ایران نفوس چې دی هغه تقریبا 90 میلیونه دی مګر د اسرائیلو نفوس چې دی هغه 9 میلیونه دی. دغه 9 میلیونه چې دی هغې سره ټکنالوژي ده هغې چې دی هغې کیفیت لوړ دی هغه ځان نه دفاع هم شي کولی او بلکې لومړی حمله هم هغې په ایران باندې وکړه. نو د ټول کار چې دی په دې ټکنالوژي علم او پوهه کې دی په شمیر باندې نه دی. کار څومره یو شمیر د یو هېواد زیاتي د نفوس پکې زیاتي خو چې اقتصادي نه نظامي قوت نه بیا د ځان دفاع نه شي کولی چې علم ورسره نه او دا ټول شی په علم باندې راځي.